زنانه سوال کړل دا سوال لګ د حیا خلاف دی لیکن چونکی یو شری مسله ده او ډیره مهمه مسله زکه ده چې ډیر شي زنانه زم تقریبا 70% زنانه داسې چې هغه په دې بیماری کې مبتلا او د دې مسلې علم متنی په دغه وجه باندې بیا پریشان وي بیا خاص کر کې هغه جنګي چې بلوغت ورسي د بلوغت نه پس هغه ته دا مسله رامخ شي نو هغه ته بیا د دې مسلې علم نه بیا ډیر زیات پریشان وي دي زنانه دا سوال کړل چې د زنانو نه بعض زنانه داسې بلکې 70% زنانه داسې چې داغو نه دا سپینې قطرې خارج کیږي د داغې چې شرمګای داغې نه سپینې قطرې خارج کیږي نو آیا په دغه قطرو باندې غسل واجب کیږي یا نه واجب کیږي یو مسله خدا شو دوی مسله دا ده چې دا قطرې په کپړو باندې ولګي د سره کپړې نه پاکيږي یا نه پاکيږي یعنی په دې کپړو کې بیا موس کول څنګه دي درېمه مسله دا ده چې بعض زنانه داسې چې مسلسل داغونه قطرې خارج کیږي یعنی هغه ته دومره ټیم نه ملاويږي چې یو ځل وضو کی او بیا باغی کې چې کوم دی فرض موز ادا کی یعنی دومره ټیم هغه ته نه ملاويږي نو دا زنانه بیا سکی یعنی دا بیا موز څنګه ادا کی ټول مخکنی مسله دا چې آیا د دې په ذریعہ باندې د سپینې قطرې چې خارج کیږي په دې باندې غسل واجب کیږي یا نه واجب کیږي نو یاد وساتئ چې غسل د منی په خارج کېدو باندې واجب کیږي مزي شوا ودی شوا یا دغه شانتي استحاضه شوا یا دغه شانتي دا د لیکوریا بیماری ویل کیږي د سپینې قطرې چې خارج کیږي دا لیکوریا بیماری ده د دې علاجونو کې چې کوم زنانو باندې دا بیماری نو هغه دا پکار ده چې علاج شي چې کوم د سپیشلیست ډاکټري دا غنه چې کوم خپل علاج وکړي ځکه چې دې سره د زنانو په جسم باندې اثر پریوزي او زنانو په جسم کې ډېر زیاته کمزورتیا پیدا کیږي دا د زنانو یو قسم د طاقت چې هم خارج کیږي بهرحال د دې په ذریعہ باندې غسل نه واجب کیږي غسل چې کوم دی هغه د منی په خارج کېدو باندې واجب کیږي مسله خدا حل شو دویمه مسله چې دا په کپړو باندې ولګي نو آیا د دې سره کپړې نه پاکيږي یا نه پاکيږي نو یاد وساتئ کچري د دې دومره مقدار کې دا په کپړو باندې لګیدلی چې د یو درهم په مقدار باندې یا د یو درهم د مقدار نه لږ زیاتی نو په دغه صورت کې دا کپړې ناپاکه شي چې په کم ځای باندې دا لګیدلی دا قطرې نو هغه ځای لا چې وینځي ضروري نه ده چې تاسو پوره کپړې بدلوي بلکې هغه ځای وینځي چې کم ځای باندې دا نجاست لګیدل او بیا په دغه صورت کې تاسو په دغه کپړو کې مونږ ادا کولای شئ وسره زو درې مسلې طرف چې یو زنانه داسې چې مسلسل دغه نه قطرې خارج کیږي یعنی هغه ته دومره ټیم نه ملاويږي چې هغه وضو کی او د وضو نه پس چې کوم فرض مونږ دی هغه ادا کی دومره ټیم هغه ته نه ملاويږي نه مسلسل دغه نه قطرې خارج کیږي نو دا به شرعي معذور کله تصور کیږي نو په دې حواله سره یاد وساتئ چې کله په زنانه باندې د یو موسټ مکمل تیر شي یعنی مثال تو په سمجاول لپاره زتا سمجاوم چې د ماخام نواري د ماسوتنه پورې دا چې کوم ټیم دی دا د ماخام د مانځ ټیم دی یعنی په دې پوره ټیم کې دا پوره ټیم په دې باندې تیر شو او مسلسل په دې باندې دا قطرې خارج کیږي د دومره ټیم ملاو شو چې دا یو ځل وضو کی او دا د ماخام د فرض مونږ ادا کی نو په دغه صورت کې دا زنانه چې کوم دا د مکمل ټیم تیر شو دا هغه نه باوجود د دې چې کوم قطرې دي هغه مسلسل چې کوم دي خارج کیږي هغه ته د یو فرض مونږ ادا کولو مکمل نه ملاويږي نو په دغه صورت کې دا زنانه چې کوم دا بیا شرعي طور پر معذوره ده دا دی بیا وضو کی او دا هغه نه دا غي وضو نه پس اگر چې د دینه قطرې خارج کیږي نو په دغه صورت کې دا زنانه وموز کی او د موز نه پس داغه نه بعد بیا سنتونه کی یا نوافل وغیرہ کی یا چې کوم قضا موزونه دی هغه ادا کی د قران مجید تلاوت کی دا کولای شي چې تر څو پوری د بل سوجنه یعنی د هوا خارج کی دنیا د امتیاز کولونه یا داغه نه علاوه بل یو داسې عمل چې داغه په ذریعہ باندې وضو چې کوم دی هغه ختم شي چې تر څو پوری داسې عمل نه شوی نو د دې وضو چې کوم دی دا برقرار وي بیا د هغه نه بعد د بل مانځ په ټیم کې چره دي یو ظلم صرف خطرې خارج شي مسلسل نه صرف یو ځل خطرې خارج شي نو په دغه صورت کې دا شرعي معذور وي دا به صرف یو وضو کې داغه نه بعد چې کوم دی دا بیا هغه کې فرض مدا کې سنتونه نوافل وغیرہ ټول بیا په دغه کې ادا کی دا یو وضو داغه لپاره کافی ده دې نه علاوه هغه زنانه چې یو وضو کې داغه نه بعد دا فرض مو ادا کی او د دې قطرې خارج نشي دومره ټیم دې ته ملاو شي او داغه نه بعد بلې قطرې خارج شي نو دا زنانه چې کوم دا شرعي حواله سره دا معذور نه ده دا زنانه چې کوم دا به د پاکي په حالت کې موز ادا کی یعنی دا به کپڑے صفا کی او داغه نه علاوه چې کوم د وضو چې کوم پاکي دا پاکي حواله سره چې کوم د لپاره وضو ضروری ده امید کوم چې مسله به مو په سمجھ کې راغلي اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته